د یو ناروغ ځوان عبرتناکه کیسه. له څو شېبو فکر کولو وروسته مې هوډ وکړ چې کوم بل روغتون ته لاړ شم. د کوپړې له عکس اخیستلو او معایناتو وروسته یې هغه څه راته وویل کوم څه چې اول ډاکټر ویلي وو، او له ما څخه یې غوښتنه کوله چې باید ژر مې د کوپړې عملیات ترسره کړي. دا ځل ډېره کمه بېهوشي راباندې راغله. پلار ته مې زنګ ووهو او هغه هم روغتون ته راغی. پلار مې 70 کلن دی. کله چې زما رنګ الوتی او غمجنه څېره ولیده نو وډه شو. ورته ومې ویل پلاره ته پوهېږې څه موده کېږي چې د سر په درد اخته شوی یم. معایناتو دا وښوده چې زما په سر کې یو ډول تومور شتون لري او باید ژر عملیات شي. پلار مې د دې خبرې په اورېدو سره وویل لا حول ولا قوة الا بالله. دا خبره یې ونه شو زغملی. په ځمکه کېناست او له ځان سره یې وویل ان لله و انا الیه راجعون. پلار مې په غمجن غږ سره وویل ورور دې په امریکا کې دی، هغه ته به دې ولېږم. د پلار په دې خبرې زما د ورور هغه سختي را په یاد کړه چې څو کاله مخکې په سرطان ناروغي اخته او تر درملنې لاندې و. پلار ته مې وویل په یاد مې دي چې له ورور سره مې د په ژړا خبرې کولې، او دا مې هم په یاد دي چې په وروستیو شپو کې دې ورته دعا وکړه. پلار ته مې وکتل چې اوښکې د ګریوان په طرف روانې وې او کتل چې زامن یې د ده پر وړاندې مري. ورور مې خالد 2 کاله مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او مشر ورور مې هم په امریکا کې د مرګ او ژوند په پوله ناست دی، او ما هم په هغه لاره مزل وکړ چې پای یې نه دی معلوم. بالاخره امریکا ته لاړم. هلته یې په چټکۍ سره یو روغتون کې معاینات ترسره کړل. سهار مهال و چې زه یې عملیات خونې ته بوتلم. ډاکټر مې سر وتراشه. له بېهوشۍ وروسته یې زما د سر پوستکی د دایرې په شکل پرې کوپړه یې اره کړه او دانه یې ترې رابهر کړه. عملیات تر 2 ساعتونو پورې په طبیعي ډول روان و، تر هغه پورې چې په ناڅاپي ډول په مغزي سکتې اخته شوم. ډاکټر چې تر سخت فشار لاندې و زما د مغزو هغه برخه یې وښوروله په کومه کې چې ډاکټر تېروتنه کړې وه. له همدې امله د بدن چپه برخه مې کار پرېښود. ډاکټر چې دا ولیدل نو د عملیاتو پاتې برخه یې په چټکۍ سره ترسره کړه او کوپړه یې بیرته ځای پر ځای کړه او سر مې یې راته وګنډه. وروسته له هغه څخه یې ځانګړی ساتن ځای ته بوتلم. د عملیاتو څخه وروسته 5 ساعته بېهوشه وم. وروسته له دې په چپه پښه کې مې څه ستونزه پیدا شوه. په چټکۍ سره یې عملیات خونې ته بوتلم. سینه یې راڅیرې او عملیات یې کړه. له دې وروسته یې بیا ځانګړی ساتن ځای ته بوتلم. د 4 ساعتونو لپاره مې وضع ښه وه. په ناڅاپي ډول په شدیدې وینې بهېدنې اخته شوم. یو ځل بیا عملیات خونې ته بوتلم. سینه یې راڅیرې او عملیات یې کړه. ډاکټر زما له وضعیت څخه په تنګ شوی و. د تمې پر خلاف پرله پسې شدیدې ناروغۍ چې پای یې نه درلود. د 4 ساعتونو لپاره مې وضع ښه وه. حالت مې ورځ تر بلې ښه کېده، مګر د بدن د تودوخې درجه مې په ناڅاپي او ویرونکي ډول پورته شوه. ډاکټر په چټکۍ سره خپل معاینات ترسره کړل. ګوري چې د کوپړې په هډوکي کې مې ټپ پیدا شوی دی. ډاکټر د جراحي ډله راوغوښته. زه یې د جنازې په څېر پورته او په تخت یې سملولم. په داسې حال کې مې هغو ته کتل چې د بدن ټول ځواک مې له لاسه ورکړی و. پورته مې کتل. له سترګو مې بې اختیاره اوښکې روانې شوې. د ناتوانۍ په حال کې مې داسې دعا وکړه ای خدایه زه ډېر زیانمن شوی یم، ته ډېر مهربانه او رحیم یې. که چیرې دا مې د ژوند وروستۍ شېبې وي نو یا الله له تا څخه د رحمت او بښنې غوښتنه کوم، او که چیرې امتحان وي نو ماته صبر راکړئ.